السلام علیکم دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته ډیره خوندوره طریقه د واتس اپ درو ښیم. ډیر دوستان دا رقم وي تنګ وي، ډیر زیات د خپلو دوستانو څخه د خپل ملګرو څخه هغه په ګروپانو کې ایډ کوي. نو نن زه تاسو ته داسې طریقه درښیم چې بیا به څوک تاسو په خپله ګروپ ته نسي اچولی چې ترڅو تاسو اجازه نه وي ورکړې. نو ډیر اسانه طریقه ده دوستانو. په دا طریقه ستاسو نمبرونه هم بلاک کیدای شي. هغه ځکه بلاک کیږي چې تاسو په ډیر ګروپانو کې یاست او ستاسو نمبر بار بار ستاسو دوستان ستاسو ملګري او ګروپانو کې ایډ کوي، شاملوي. نو چې تاسو د هغې څخه وځئ ګروپان چې دي هغه ختموئ، نو ستاسو نمبر به بلاکیږي. نو په نن ویډیو کې زه تاسو ته مکمله طریقه درښیم چې تاسو صرف او صرف هغو دوستانو ته اجازه ورکړئ چې ستاسو ملګري وي، ستاسو دوستان وي، چې تاسو غواړئ چې دغه دې ما په ګروپ کې ایډ کوای شي، بل څوک نه. نو بالکل دا طریقه په واتس اپ کې شته او تاسو دا یو سیټینګ هر ورور یې وکړئ، خامخا یې وکړئ. هغه ځکه چې بیا به تاسو هېڅوک ګروپانو ته په خپله مرضي نسي وراچولی، یعنې چې تاسو خپله مرضي نه وي هغه به تاسو نسي وراچولی. نو دوستانو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زما دا یوه کوچنۍ هیله ده چې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سره سبسکرایب کړئ او د دا ویډیو لینک د ډېرو دوستانو سره شریک کړئ چې ترڅو څو دوستان تاسو لرئ د هغو ګروپ سره شریک کړئ. هغه ځکه چې په شیر باندې ستاسو یوه روپۍ نه ځي. کوم دوست وایي چې زه نسم دا شیر کولی، نو دا یوټیوب کې تاسو دا ویډیو ګورئ، دا شیر بټن پر ووهئ، دلته به تاسو واتس اپ ته راسئ، صرف یې په واتس اپ شیر کوئ، بل شي کې مه شیر کوئ. نو دلته ګورئ دوستانو زما سره ګروپان دي، د اسلامي لینکونو ګروپ دی، اسلامي لینکونو خزانه. نو دوستانو په دې کې زه دا شیر کوم، داسې تاسو هم د خپلو دوستانو سره شیر کړئ ځکه چې هر ورور د دې څخه فایده واخلي. نو زموږ مطلب هم دا دی چې زما د ویډیو څخه یو بل ورور هم فایده واخلي. نو زموږ تل کوشش دا وي چې ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانې درته راوړو ترڅو تاسو مشکلاتونه پکښې حل سي. نو دوستانو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د هغې دپاره به تاسو راسئ، د ټول در مخ خپل واتس اپ خلاص کړئ. نو که زه اوس راځم خپل واتس اپ ستاسو در مخ خلاصوم، دلته ما واتس اپ خلاص کړئ. نو واتس اپ چې مو کله خلاص کړئ رابسئ، دلته به دغه درې ټکي پر درې ټکي چې مو پر ووهله رابسئ دلته سیټینګ ته. دا وینئ دوستانو دا سیټینګ دی، په دې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړئ رابسئ د اول اپشن دی اکاونټ. نو په دې اکاونټ به کلیک وکړو. چې په اکاونټ به کلیک وکړو تاسو ته دغسې یوه صفحه راځي، تاسو به پر پریویسي باندې کلیک وکړئ، اول اپشن دا کل اپشن چې نو په دې چې مو کلیک وکړو دلته به لږ ښکته راسئ دوستانو، دا کریپس تاسو په دې کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو دوستانو ګورئ دلته ماته درې اپشن راکړي دي. دوم اپشن د دې دپاره دی چې تاسو دغه انتخاب کړئ، دلته مو ډن کړئ. نو دا به څنګه سي یو مخ به موږ څوک هم دا ګروپ ته نسي اچولی. او که بیا چیرې تاسو غواړئ چې ما دې صرف او صرف هغه دوستان پکښې شامل کړي چې زما خوښ وي یا زما ملګري وي، نو تاسو به راسئ په دغه اخري دریم اپشن به کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړئ دلته به تاسو ته ګرده ستاسو د ګیلري کوم نمبران چې دي هغه راواخلي. نو دا ګورئ دوستانو زما سره دا نمبران دي. اوس په دا سر کې ټیک مار اپشن دی، دا به هر دوست ته خامخا راړوي. نو که چیرې تاسو دغه ټیک مار پر ووهئ نو دا به ګرده لمبرې به څنګه سي داسې ټیک مار به سي. دا اوس ګورئ دوستانو ستاسو تر مخه دا لمبرې ګرده ټیک مار شولې. او که بیا چیرې ستاسو یو دوست خوښ وي چې دغه دی او صرف ما ګروپانو ته ایډ کوای شي نور نه، نو ګورئ دوستانو زه راځم دغه دې څخه دا ټیک مار ایسته کوم. اوس دا ما ګروپ ته اچوای شي، بل څوک ما نسي اچولی. دغسې زه راځم دا بل نمبر دی کلیک پر کوم، دغه سره ټیک مار اپشن چې دی ایسته سو. که بیا چیرې تاسو غواړئ چې مطلب دا ګرده دی زه نه دغه کوم، نو دا دریم اپشن زه ورته کلیک کوم. ګورئ دلته زه یو انتخابوای شم چې دا دې ما ګروپ ته نه اچوي، دا دې ما ګروپ ته نه اچوي، دا دې ما ګروپ ته نه اچوي، دا دې ما ګروپ ته نه اچوي. ګورئ دوستانو دلته یو اپشن زه څنګه کولی شم بندولی شم. نو تاسو کولی شئ چې ګرده دوستان دغه رقم کې ټیک مار اپشن پر ولګوئ. نو زه راځم دا ګرده ټیک مار کوم. بیا دوستانو تاسو په دغه دلته بل ټیک مار اپشن دی په دا کونج کې چې تاسو ګرده ایډ کړئ یا یو دوه، نو هغه دلته دی. ما په دغه کلیک وکړو. اوس ما چې څوک ګروپ ته وراچوي ما به په کومه طریقه وراچوي چې کله ما ګروپ ته اچوي نو د هغې در مخه به د هغه ګروپ لینک ماته راسي. نو تر هغه ټیمه دی ما دا ګروپ ته نسي اچولی، زه در څو په خپله خوښه په خپله مرضي سره هغه ګروپ چې دی هغه جوین کړم، نو بیا ما ګروپ ته اچوی شي. نو دوستانو دا وه د نن ویډیو. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. نو دوستانو تاسو په ډېرو ګروپانو کې ځانونه مه اچوئ. اوس هم درته وایم ډېر دوستان دا رقم وي چې وایي زما نمبر بلاک شو، هغه د ډېرو ګروپانو د لاسه چې د یوه څخه وځي بل ته لوېږي، د یوه څخه وځي بل ته لوېږي.
نو کوم چیرې لږ هم فایده جن اخیستې ویډیو ضرور سره لایک کړئ او د دوستانو سره شیر کړئ. ماته اجازه راکړئ د نور ویډیوګانو پورې د خپل ځان زیات خیال ساتئ. والسلام.